کله چې د دواړو جهانو د سردار مبارک عمر 15 کالو ته ورسېد نو دا بیت الله دا دیوال نه د امرو است شیو او د بیت الله دا چت نړېدلی او د عربو دا اراده و چې موږ دا بیت الله ونړو او دا موږ دوباره جوړ کړو او په دې باندې خشته ښکلې چت په دې بیت الله باندې موږ واچو خو لیکن چاند پې زړه نشو کولی هر سړی په دې باندې یریده یره که دا بیت الله موږ شهید کړو لکه جومات سړی نه وي جوړی نو شهید کوي بیا روانه به نو که دا بیت الله منګه شهید کو اسی نه چته ضرر راته ونه رسی او تکلیف راته ونه رسی نو اې شام د بیت الله په شهید کولو د خانه کعبه په شهید کولو باندې لړ نشو کولی چام په شهید کولو کول نشو او په نړولو چاړه نشو کولی او دویمه دا وه چې په دې کې یو خامار پکې دی راو غټ خامار او مار نو بعضې وخت کې به هغه سر روغ که او د بیت الله په دې دیوال باندې به یې سر ایښودی او دا خوله به یې وازه کړه دومره غټ سر یو کتابونه لیکي لکه چیلې ته ګوره د چیلې چې څومره سر دی د چیلې په شان د خوله به یې غوازه کړه چیلې عمره سر یو نو خلکو چې به هغې خامار ته مو کتل نو بیا خلک کم ځای کې ورتلل یو ځای کې رکوټې ماري کم ځای کې ورځي خلک نه ورتلل اوس الله پکې خامار ډېره کړی دی او دا خامار کتابونه لیکي وایي د 500 کالو پکې دا خامار دغې ځای کې ډېره دی دا ولی اوس الله ساتلی دی بیت الله چې د دواړو جهانو سردار مبارک را غټ شي چې پاک پیغمبر مبارک پکې په خپل هم ګټې راوچلی کنه الله رسول الله مبارک ته ایثار کړی دی نو خیر اختلاف پکې شته خو لیکن مشهور قول دا دی چې د دواړو جهانو د سردار مبارک عمر دغې وخت کې 15 کاله د نبوت د میلاوېدو نه 15 کاله مخکې دغې وخت کې دوی کلک اراده وکړه چې بیت الله روانه نو په دریاب کې یو بیړی و او یو بحري جز و په دریاب کې هغه بندرګاه سره لګېدلی و نو د هغه ټوټې شوي نو د هغې چې کومې تختې وې نو دغه ولید ابن معیره هغه لاړ او هغه تختې یې واخیستې چې دا به د بیت الله په دې چت کې موږ استعمال کړو او هغې کې یو کاریګر و د هغه نوم باقوم و هغه باقوم کاریګر یې هم ځان سره راوسته چې دی به د بیت الله دا چت په خپله باندې تیار کړي و هغه تختې یې واخیستې غټې غټې تختې و هغې راوړې چې راویاړې نو مشوره په دې باندې وشوه چې دا بیت الله نړو نو د رسول الله مبارک د پلار په ماماګانو کې یو کس پاسېد چې الله پاک دی او حلال مال الله پاک خوښوي نو په دې کې به رسول الله مبارک په رشته دارو کې چې الله پاک حلال مال خوښوي نو په دې بیت الله کې به موږ پاک مال ګورې لګو په دې کې به د سود او د شراب او د دغې پیسې بلکل نه لګو پاک به پکې لګو په هغې باندې مشوره وشوه اوس خامار پکې دی نو ورنږدې کېږي به څوک نو د الله شان ته ګور رب العالمین یو مرغۍ راوسته یو غټ باز او دغې مار سر راوچت کړی او په دیوال د پاسه یو ته وي خامار خو بیا سر راوچت کړی دی بل ته وي راشه وګوره خامار سر راوچت کړی دی خلک یې په تماشه دي الله ورته خلک راغونډ کړل هغه باز بره روانو راغوټه شو دا خامار یې په دې پنجو کې اوچت کو لاړ یو خلکو ویل که هغه باز راغی خامار یې یوړ باز راغی خامار یې یوړ خلک خوشحاله شو ځکه خیرې موقع شوه اوس بیت الله به روانۍ سو یو هم پیړه نشي کولی هسې نه څه مصیبت راته پېښ نشي ولید ابن معیره راغی او بره وروخته او وی یا الله وی تا ته پته ده چې زمونږ اراده د خیر ده او د شر اراده هم نه ده کړې ځان سره کودال او دروانې هغه سامان واخیسته په بیت الله باندې شروع کړه څه ځای یې ونړو کور ته راغی خو څوک ورنږدې کېدل نه صرف تماشه کوله عرب وی که بېګاله په ولید ابن معیره باندې د الله طرف نه څه مصیبت راغی که نه نو د الله به د دې روانول خوښ نی نو یو کس به هم نه ورنږدې کېږو او که دا ولید ابن معیره بېګاله بد پاتې شو او په ده باندې مصیبت رانغی نو د الله به د دې پروانولو باندې بیا راضي وي بیا به ورسره موږ هم ملګري شو
ټول خلک په دې انتظار دی چې بیګاله په ولید ابن مغیره په کور څه ګړز راځي او کنه صافت به راځي او کنه شپې کور کې تېره کړه او سارې بیا ځان سره کوداله راواغېسته ور روان شو دیوال ته ور وخت خلکو ته پته ولګېده چې په داسې مصیبت رانغې بس الله په دې باندې راضي دی نو د بیت الله رونو اوس هم چې ورشي څلور دیواله دي حتیم مبارک اخو هغې نه م لنډې دیوال ته دی نو د بیت الله هغه دیوالونو عربو کې قبیلې وې نو د هغې قبیلو کې تقسیم وشو مثال به درله درکړم په دغې ګوټ باندې حجر اسود پروت دی نو دغه رنګ یو ګوټ چې کوم دی هغه دېخوا رکن یماني دی رکن شمالي رکن عراقي هغه د بیت الله د هغې ګوټونو نومونه دي یمن ته چې کوم مخامخ دی هغې ته رکن یماني وایي نو بیا له د دغې ګوټ او د رکن یماني په مابین کې چې کومه حصه وه هغه بیلو قبیلو ته په حواله شوه چې د دې مرمت به دا کسان کوي دغه نوره د یو دیوال نه د بله پورې بیل ته حواله شوه چې د دې مرمت به دا قبیلې والا کوي چې ټول عرب په هغې کې شریک شي نو بیت الله یو سپرده اوس خامخا خلک بنیاد لاندې بوزي نو لاندې بنیادونه وکنې باسل نو چې کله د ابراهیم علیه السلام د زمانې کوم بنیادونه و نو هغه داسې ګټې وې لکه د اوښانو ته ګوره د اوښ د قب په شان کوهان نوما هغې ځای ته چې ورسېدل نو دوی وی یاره موږ ورپسې نور هم لاندې ځو نو چې هغې له څنګه هغه کوداله هغه شی راوبرو یو کس داسې رڼا یې وکړه او داسې دماکه شو چې دا ټوله مکه مکرمه وخوځېده بس دوی دا د ابراهیم علیه السلام د لاس بنیادونه دي او د دې نه بس نور لاندې تلل نه دي پکار نو بس په هغې ځای باندې شروع کړه اوس حلال مال عربو سره کم و حلال نو چې حلال مال و سره کم و حرام یې پکې لګو نه نو دا حتیم مبارک الله دې موږ او تاسو بار بار بوزي او الله دې ورله بغیباني ته ور اسباب پیدا کړي زمونږ خو وس نشته خو الله بادشاه دې غټ غټ کارونه کولی شي ما تم دعا کوي ځان تم کوي عمرې ته مې ډېر زیات لره اوچت شوی دی او چې کور خبره وکړمه نو زما دا زوی ناست دی احمد هغه مور ما ته وایي ګورې ما به هم ځان سره بوځې زه ورته یم دعا کوه چې الله پاک هم بوځي دواړه دې م الله بوځي نو الله دې موږ هم بوځي الله دې تاسو هم بوځي او زما دا زوی دی احمد الله دې دې بوځي دی بابا ما به هم ځان سره بوځې زه یم الله دې هغه نور بچي م را سره ملګري کړي او تاسو مونږ ټول الله پاک بوتلې کړي خوند کوي نو خیر د الله شان دی چې اوس بیت الله یې جوړو حلال مال کمو نو دا چې کوم حتیم دی نو دا د بیت الله حصه د بیت الله اوس که دا حتیم هم پکې راګیر شوی وي نو سیبه بیت الله ته مخوزو ته به څنګه وردننه کېږو اخو چې دا بادشاه راشي عمرې له نه ځي خو خلکو ته ښایي چې پلان کې بادشاه هم تللی دی نو حجر اسود به هم ښکل کړي د بیت الله دروازه ورته مال کمو نو دغه لږه حصه د بیت الله رب العالمین پرېښودل بار غوښتل نو د حتیم دا د بیت الله حصه ده دا ته بار پاتې شوه لږه دیوال خو داسې توکړی داسې ګول غونتې هغه ځای ډېر دی خو یو څو زراعه د بیت الله حصه بار د پاسه میزاب رحمت دی هغه ناوه مبارکه د هغې غوبه په دغې حتیم کې رابیږي نو چې بیا دغې میزاب رحمت لاندې لا ولاړې مونځ پکې کې ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات خوند کوي او چې حجر اسود له ورشي او بیا د حجر اسود او د بیت الله د دروازې په مابین کې لکه هغې ګوټ کې حجر اسود دا د بیت الله دروازه دغې مخامخ ځای ته ملتزم وي هغې ځای ته چې ورشي او بیا لاسونه پې کېدی او کومه دعا کې رب العالمین یې قبلی علما وایي چې موږ پکې کومې دعاګانې کړې دي